کنه وای چې په جړا باندې د خپل سر نه ویښته راکاږي دا خلک پوهه کوي چې نور دې مړي نه راکاږي. چې په جړا باندې د خپل سر نه پوه شوې چې په جړا باندې د خپل سر نه ویښته راکاږي دا خلک پوهه کوي چې نور دې مړي نه راکاږي. حد دی یار حد دی. چې په جړا باندې د خپل سر نه ویښته راکاږي دا خلک پوهه کوي چې نور دې مړي نه راکاږي. او ډیره صفا ده په دې لاره نن هغه تلې ده. انعام دې شعر ته غوږ کېږده. وایي ډیره صفا ده په دې لاره نن هغه تلې ده اکثر هغه لیونی خپو کیلو پټه راکاږي. ډیره صفا ده په دې لاره نن هغه تلې ده اکثر هغه لیونی خپو کیلو پټه راکاږي. او ماته زما د خو مثال راکوي سوی سرګټ. دې شعر ته غوږ کېږده یار. په دې کې زما د ژوند هغه ټوله عکاسي ده والله. ماته زما د خو مثال راکوي سوی سرګټ اول په خوله کې وي او بیا پې خلک خپره کوي. دومره ډاډه لالیه مه راځه زمونږ چمته دلته یو ښکلی دی د هر سړي نه زړه راکاږي. دلته یو ښکلی دی د هر سړي نه زړه راکاږي. دومره ډاډه لالیه مه راځه زمونږ چمته دلته یو ښکلی دی د هر سړي نه زړه راکاږي. او د یانه پلار چې پې غرور کاو ګلرنګه هلک. دا شعر واوره یار. د یانه پلار چې پې غرور کاو ګلرنګه هلک ځان ته عشق وایي بلیډونه په سینه راکاږي. دا یو ځل بیا ووایه. د یانه پلار چې پې غرور کاو ګلرنګه هلک ځان ته عشق وایي بلیډونه په سینه راکاږي. دا د نوي نوي ځوانانو ته دې ورډالۍ وي. د یانه پلار چې پې غرور کاو ګلرنګه هلک ځان ته عشق وایي بلیډونه په سینه راکاږي. وای کتاب په وینو سور دی قلمونه چاته وخیم د زړه زخمی زخمی دا پرهرونه چاته وخیم. نن ښار کې په سوالونو باندې سمه ستړې شوي د دې بېوسې پیغلې اخولونه چاته وخیم. نن ښار کې په سوالونو باندې سمه ستړې شوي د دې بېوسې پیغلې اخولونه چاته وخیم. چې تا پکې شاعره د ملا سپکاوی وکړو چې تا پکې شاعره د ملا سپکاوی وکړو په کومو سترګو ستا هغه شعرونه چاته وخیم. دا یو ځل بیا ووایم. چې تا پکې شاعره د ملا سپکاوی وکړو په کومو سترګو ستا هغه شعرونه چاته وخیم. او ته اوس هم د سورې خبرې کې د کلي خانه ته اوس هم د سورې خبرې کې د کلي خانه د دین او د اسلام دا رواجونه چاته وخیم. ته اوس هم د سورې خبرې کې د کلي خانه د دین او د اسلام دا رواجونه چاته وخیم. او تا داسې پوهنتون او مدرسې نه یرول دي پوهنتون او مدرسې نه یرول دي باداره زه د یانو سبقونه چاته وخیم. دا یو ځل بیا ووایه. وای تا داسې پوهنتون او مدرسې نه یرول دي باداره زه د یانو سبقونه چاته وخیم. وای که نه ما په کوم شعر کې ستایلی یم لکه ملګري بیا ورشه په دې کړی مړه بیا مې هم دا کړی. وای که نه وای څومره په لنډه دې قصه ختمه کړه څومره د لرې نه راغلی وم او ښایسته لباس جیب کې پیسې وې یاره ستا په شان ډېرو ته ښاغلی وم. او تا خپل دیان ته بیا ګیلې کړي دي په کم یو شعر کې دې ستایلی یم. تاسو په کوم شعر کې ستایلی یم نه دی زه به ګیلې نه کوم. وایي که نه خیال دی بله ورځ چې مې ته په کمنټ کې ویل هغه تا کوم شعر هغه ما دا شعر وایي وایي یقین مې نه شي که ژوندي پاتې شي زما په ژوند زما یو څو یاران داسې یقین مې نه شي قاري که یارانو که ژوندي پاتې شي یقین مې نه شي چې یارانو که ژوندي پاتې شي زما په ژوند زما یو څو یاران داسې دا تا ته وایي که څه مزې یې وکړې
حاضر زه دغه ما جاړم او ته زما را چینګې خولې ته یخې